سلامونه او مینه ټولو خوندورونو ته قدرمنو خبرې ډېرې زیاتې دي یو خو موږ هم هېڅ نه ټینګېږو تر څو چې په یو کورنۍ کې په یو قریا کې په یو سیمه کې هیواد کې یو څه ګډوډیانې راشي تل پکې ستونزې وي ناجوړې وي خوشحالیانې پکې نه وي وژنې وي تاوانونه وي خفګانونه وي یو د بل سره جوړ نه راځي دا ولې دا ځکه چې منظم نه دي څنګه چې باید وای هغسې نه دي ګډوډي پکې راغلې یا د خپله لاسه یا نورو پکې لاسوهنه کړې ده نو تل داسې حال وي لکه زمونږه من او تاسې ټول ولې چې زم زوړ یم نور او د کومه وخت نه چې زه په ښو بدو باندې پوه شوی یم زمونږ په خاوره وژنې دي زمونږ په خاوره باندې په هر نوم باندې مسلمان راشي بل کافر کی کافر راشي بل خ مسلمان کی بیا راشي ټول کافر کی بیا ټول راشي مسلمانان شي بیا ور باندې کافر راشي خو دغه نمونه دي چې ور باندې کې خودل کیږي او وژل کیږي دا ځکه چې منګ د اول نه د دښمن لاس په ځان کې پرې خود دښمن ته مو وخت ورک چې په منګ کې لاس وهنه وکي او منګ په خپل منځو کې یو په بلو وجني اختلافات پیدا کا ترڅو هغه خپل هدفونو ته ورسیږي تر ډیره رسیدلای خو یو خواته د خوشحالۍ خبرې دا دي چې ځوانان تقریبا په سلو کې 95% راپوه شوي دي چې دا موږ باندې چا وکړل دښمن مو څوک دی او دا 15 کاله ولې په موږ باندې دا وشو عزیزانو ډېر په تفصیل کې نظمه دا څوک چې په موږ باندې کوي یعنی گاونډیان که دوی ته موږ وګورو د دوی په هیواد کې نفوس چې څومره دي په سلو کې 15% مولایان دي علما دي مفتیان دي طالبان دي قاریان دي حافظان دي او تبلیغیان ټول دي لیکن ور سره په خوا کې ګوري چې د دې په هیوادونو کې کوم شی نشته دی هغه څه چې په یورپ او امریکا کې ډېر شرم ګڼل کېږي او څوک چې په اروپا او په امریکا کې ژوندونه کوي او نورمال ژوند لري هغه ځایونو ته تلل دوی دپاره داسې دی لکه مرګ او ډېر شرم یې ګڼي خو د دوی په هیواد کې کېږي ښه په نه را باندې آیا دوی د پاره دوی غږ اوچت که چې دا کار بد دی نه خو زمنګ په خاوره باندې هر یو د دوی مفتی عالم مولا طالب کاری تبلیغی او زمنګ په شان دی یو عادي مسلمان هم غواړي چې په افغانستان کې اسلام وي
لیکن هماغه اسلام دی په خپل کور کې نه غواړي. په دې باندې زر وارې شکر چې زمونږ په هیواد کې اسلام دی، دا د خدای د طرف نه یو ډالۍ ده. خو د دوی د لاسه دغه اسلام چې زمونږ په هیواد کې دی، دوی دې دپاره خوښ نه دي چې دغه اسلام د دوی خوښ دی. دوی دپاره خوښ دي چې دوی تل منګه په دې باندې اخته کا لای پیغور راکا. اوس هم منګه او تاسې د دې سره لاس و ګریوان یو چې ډېر لر ځوانان منګه ته پیغورونه راکوي. اسلام هم درته راوسته او په تاسو کې روسیانو، په تاسو کې امریکانیانو، په تاسو کې اسرائیلو، دا خبرې منګه او تاسې اورو په غوږونو باندې. نو زما د خبرې مقصد دا دی ډېر مخکې نه ځمه چې تر څو پورې منګه او تاسې یو نشو، علماء کرام، مولایان، تبلیغیان، سرکاری ملازمین، زمینداران، هټیوال، ساتونکي او ورسره سندرغاړي او د هغوی ملګري، تر څو پورې چې سره یو نشو، همدغې ستونزو سره، همدغې وژنو سره بیا به مخ کېږو، بیا به مخ کېږو او بیا به مخ کېږو. راځئ په لیاز د خدای چې یو بل ته لاس ورکو، د خپل اسلامي نظام قدر وکړو، تر ملای وتړو، ملاتړي وکړو، لاس ورکو، تر څو پورې موږ او تاسې د دغه بې شرم، بې حیا، ظالم دښمن نه خلاص شو. زمونږ او ستاسو په وژنو کې د دوی اخترونه دي، زمونږ او ستاسو په وژنو کې د دوی میلې دي، زمونږ او ستاسو په وژنو کې د دوی کورونو ته ډالر راځي. راځئ چې سره یو شو، یو د بل نه قربان شو، ښه ژوند وکړو، په دنیا کې د خوشحالۍ، د مینې، د محبت ژوند وکړو، د ورورولۍ ژوند وکړو او د مرګ سره جنت ته لاړ شو. الله مو ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ، هوسا اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.